السلام علیکم دوستانو. جهانگیر خان تبلیغیانو په څه باندې وجړولو؟ که غواړئ چې پوه شئ نو زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې هم د دغه رنګې نوې معلوماتو د ټولو نه اول تاسو خبر شئ. دوستانو د جهانگیر خان په باره کې خو به ټول خبر وي چې د پښتو فلم انډسټري یو مشهور سټار دی او هغه د پښتو فلمونو په انډسټري کې دومره شهرت پیدا کړی دی چې هر ماشوم او بوډای پیژني. د جهانگیر خان کہانی نه خو به ټول خبر وي ځکه چې جهانگیر خان ډېرې زیاتې سختې تیرې کړي او د ایکټینګ دپاره خپل مور او پلار هم پریښي دي او ډېر عمر یې په لاهور کې تیر کړی دی او هغلته کې شپې ورځې په مسافرتیا باندې سبا کړي دي او همدې سختو تیرولو نه وروسته هماغه وشول چې څه هغه غوښتل. خو د جهانگیر خان څه موده مخکې دا اوازه خوره شوې وه چې هغه تبلیغ ته تللی دی خو هغه خبره داسې نه وه. اوس راځو چې رښتیا هم جهانگیر خان تبلیغ ته تللی و. نو دوستانو دا خبره داسې نه وه. جهانگیر خان چې په رستنو فلمونو کې ویلن په شکل کې راتللو نو دا طریقه ورته حاجی نسیم خان چې یو ډایرکټر او اوس مړ دی هغه ورته ښودلې وه. هغه به ولا شراب ورکل او د شرابو په نشه کې به پې ایکټینګ کولو چې د هغې نه پس جهانگیر خان د رښتیا په شرابو باندې راووړېدو او هغه اوس په عام ژوند کې هم شراب څکي. دوستانو دا خبره هم یاد وساتئ چې د جهانگیر خان څومره هم فلمونه دي نو هغه په ټولو فلمونو کې د ویلن رول چې ادا کړی دی هغه ټول په نشه کې دی. دوستانو څه وخت مخکې جهانگیر خان صوابۍ ته د شوټینګ دپاره تللی و چې هغلته کې د شرابو په نشه کې و او په لاره ولا تبلیغیان په مخه باندې ورغلل. تبلیغیانو ورته دومره موثر بیان ورکړو چې جهانگیر خان د شرابو په نشه کې په ژړا شو او هغه د شرابو په نشه کې د شرابو نه هم توبه وویسته او هغه دا هم واده وکړه چې زه به شراب هم پرېږدم او دا فلمونه به هم پرېږدم او تبلیغ ته به راځمه. نو دې خبرې لا ډیرو خلکو غلط شکل ورکو او ډیرو خلکو وویل چې جهانگیر خان تبلیغ له تللی دی خو دا خبره هغه رنګې نه وه بلکې داسې وه. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ او نور ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی هم د دې حقیقت نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی خدای په امان.